دغه موټر چې 2098 کارتنه ژاوله او د ماشومانو خواږه پکې بار دي د خوړو درملو د کنټرول امریت د معایناتو وروسته به کیفیت ثابت او پاکستان هیواد ته ورواستول. مسؤلین وایي چې نیول شوي خوراکي شیان مرکز کابل لابراتوار ته وړي وو او پایله منفي راوتلې وه. دا تقریبا 2098 کارتنه د ماشومانو شیریني ژاوله سیاچک وو چې د پاکستان هیواد څخه افغانستان ته د یو شرکت لخوا راوړل شوي وو چې د هغه جملې څخه موږ د دغه سیمپل مرکز کابل ته ولېږلی چې کیفیت یې خراب و بیرته صدروونکي هیواد پاکستان ته صادریږي. ګلزار فقیر چې خوست کې د خوړو درملو د کنټرول مسؤلیت ورغاړی دی وایي چې لا دې وړاندې هم په زیاته اندازه به کیفیت خوراکي توکي نیولي وو. د یوریډي په نوم الماکس په نوم یې یو ډول سپین رنګه ماده چې خلکو باندې په ولس باندې د شیدو په نوم خرڅول راوارد کړي وو. بیا مې دغه سامپل د کیفیت د کنټرول په موخه مرکزي ادارې ته ولېږل چې د دوی نتیجه منفي وارزول شوه. د دې نتیجې وروسته د مرکزي دفتر د هدایت او د مکتوب په اساس چې دا باید بیرته صادروونکي هیواد ته صادر شي تقریبا د 2,500 او 200 کارتن حدودو کې دغه مواد بیرته پاکستان ته صادر کړي. د خوست میشتو تر ډیره نیوکې دا وي چې له پاکستان څخه راوارد شوي یو شمېر خوراکي توکي بې کیفیته او ځینې یې پر وخت تیر وي چې د استعمالولو سره یې د ولسي خلکو صحي برخه ګواښي. د دوی په خبره که چیرې اړوند اداره خپل روان فعالیت ګړندی کړي تر ډیره به د بې کیفیته او پر وخت تیر خوراکي شیانو مخه نیول شوي وي.